सूरत त्वाहा आयत नंबर 94 यौ आयत में उलुस्तलु ज़का पदी की यो मसअला दा और अगीत में ख्याल रागी च अगा इंशाअल्लाह तफसील सर बयान को वाक़या द मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम چې د تور نه واپس راغی او قوم یې ولیدلو چې قوم خو د سخیب عبادت کې مشغول دی شرک کړی دی نو ډیر زیات خپه شو او ډیر زیات غصه شو په دغه خفګان او غصه کې اول د قوم نه معلومات وکړل نو قوم ورته وی چې مونږ د بل سړي دوکه کړی یو بیا د خپل رور نه معلومات وکړل نو رور سره جواب پرون ورکړی او سنن ورکړي او بیا د هغې نه پس د هغه سړي نه تپوس کړی چې چا دا ټوله منصوبه جوړه کړې وه د هغه سامري نوم خپل نوم د هغه موسی بن ظفر د پلار نوم یې ظفر او موسی علیه السلام موسی بن عمران هغه خو بیا مخکې درس کې راځي چې د هغه نه تپوس کړي اب څه جواب ورکړي رور ورته جواب ورکړي پرون می تاسو ته د سورت اعراف آیاتونه راړولیو آیت نمبر 142 آیت نمبر 150 باغی کې عمرور چې کوم دینو خبره کړي دا دلته ذکر کوي موسی علیه السلام په جلال کې راغی جلالی پیغمبرو او غصه کېدلو به نو غصه شو او اسم پیغمبر شرک نشي برداشت کولی نو غصه کیږي په شرک باندې نو موسی علیه السلام غصه شو په هغه غصه کې ضرور ګیرې ته لاس واچولو او سر ته لاس واچولو ریخ کلو بعضې مفسرینو ذکر کړي چې ګیرې ته لاس واچولو هارون علیه السلام ورته وی چې مه کوه نو ګیره بیا پرېښودله سر ته لاس واچولو پرون مې درته آیت په صورت اعراف کې ویلو چې د سر نه ونیولو یجرو الی او ځان طرف ته راخ کلو او تپوس یې ترې نه وکړو چې تا ولې چې کوم دی نو پورا ډیپټي نه ده ادا کړی نو هارون علیه السلام ورته جواب کوي د دې جواب نه مخکې ځان سره ذهن کې یو سوال او جواب بل واچوي سوال دا دی چې هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه 3 کاله مشر نو مشر رور په منزله د پلاری د مشر رور بیزتی کول دا د یو مسلمان د پاره روان دي بیا موسی علیه السلام څنګه داسې کار کړی یو دویم سوال دا دی چې هارون علیه السلام خو عام سړی نه دی او د الله پیغمبر دی عام سړی خو نه دی کنه د الله پیغمبر دی نو د الله پیغمبر ته څنګه چې کوم دی نو موسی علیه السلام لاس واچولو د دې دواړو سوالونو جواب دا دی چې موسی علیه السلام چې دا څه کړي دي نو دی په حمیت دینی کې کړي دینی غیرت کې کړي دینی غیرت کې کله چې انسان باندې د دین جوش او جذبه راشي نو بیا د انسان په ناپوهۍ کې یعنی که پوی نشي او داسې یو کار وکړي چې هغه کار په پوهه باندې نه وي مناسب چې وي کې سړی نو د هغې کې سړی ملامت نی لکه دا کار چې کړی ځکه ورته هارون علیه السلام یو جواب کوي هارون علیه السلام ورته وی یا ابن امه ای زما د مور زویه د پلار زوی خو مو خو یبن اب اونوي یبن ام وی ولی زکه د مور دا نوم د پاره د ترحم او د پاره د شفقتی پښتانه وی اے د ابي رولیا خبره سلی اے د ابي رولیا نو دا اک شانته خو دې کې نقطه صدا دې کې نقطه دار چې هارون علیه السلام ورته وی چې اے زما رورا دا تا کې چې کم غیرت دی نو دا غیرت په انسان کې د مور د پیو د وجه ناراضي
غیرت انسان کې په کوم ځای نه راځي؟ د مور د پی. نو د کومې مور پی چې تاسو کړي د هغې مور پی مامس کړي. داسې نه ده چې په ما کې غیرت نشته، خو لیکن ما سره یو عذر دی. هغه دا دی چې د سورت اعراف آیت نمبر 142 کې پرونو موسی علیه السلام دته ویلي په خپله چې د قوم سره به په داسې طریقه باندې ژوند تیری چې چېرته جدایي پکې رانه شي. نو هارون علیه السلام ورته وایي چې ما دا قوم د جدایۍ نه بچ کولو، نو ځکه ورسره ما په دې شرک باندې جهاد نه دی کړی. نقطه پکې څه پیدا شوه؟ نقطه پکې دا پیدا شوه چې قوم جدا کول او قوم کې اختلاف پیدا کول او راوستل او یو بل سره مخالف کول دا د شرک نم خطرناک جرم دی. پیغمبر په شرک باندې ډیر زیات غوسه کیږي او نشي برداشت کولی، خو چون کې په مقابله کې تفریقه پرته ده، نو دلته چې کم دی نو سره په هغې باندې خاموشه دی. ټیک شوه؟ نو اوس تاسو وګورئ چې زمونږ په دې ملک کې کم نظام دی. منګې ټول پاټې په پاټې، جنډه په جنډه او کور په کور تقسیم کړي که نیو کړی. ستا بیله پارټي او زما بیله پارټي، د ده بیله پارټي د ده، بلکې په یو کور کې دننه کله کله د درې ورونو ځان له بیلې بیلې پاټۍ خبر ورسېد، او کله کله ډیر قریبي رشتہ داران بیلې بیلې پاټۍ، او د الیکشن په دوران کې یو بل سره ګریوان ته لاس اچوي، په یو بل ډزې کوي. څو پیرې داسې شوي پاس شوي دي، د یو پارټي پاس شوي، دغه بل طرف ته چې کوم دی وایي ډزې کړي، هغوی په دلته را پاسېدلي ډزې کړي دي. نو دا جمهوریت یو داسې نظام دی چې دا تفریقه راولي. دا د شرک نم خطرناک دی، د شرک نم خطرناک. امنګ د دینه تیریږو. دا خو د آیت تفسیرو خارج کې امتنه دا یو مسله راغه، یو مسئله د دین عزیزانو ثابته شوله. موسی علیه السلام چې ضرور ګیرې ته لاس واچولو نو ویني ولا، نو معلومه شوه چې ګیره دومره وه چې په لاس کې راتله. معلومه شوه چې ګیره دومره وه چې په لاس کې. نو علماو دلته یو مسئله چیړلې ده، هغه دا ده چې آیا د ګیرې دپاره حد شته که نشته. زمونږ په دې معاشره کې یو مولي صاحب پخوا تیر شوي دی، د روټین مولي صاحب خو اوم نه، خو بهرحال سب د مولیانو کې تفسیر هم لیکلی دی، د هغه نوم مودودي، او تفسیر هغه لیکلی تفهیم القرآن، او هغه په دې یونیورسټو کې هم پړاویږي، د بی اے کې ایف اے کې د هغې څه کورس شته. زمونږ چون کې تعلیمي لیول باندې دغه مسئلو چې کوم دی نو پروا نشته. نو په امت کې صرف دا یو واحد سړی دی چې د په تفهیم القرآن کې هم دا خبره لیکلې ده، او د ده خپله یو فتاوه ده په 3 جلدو کې، رسائل و مسائل. په رسائل و مسائل کې جلد نمبر 3 کې دا خبره لیکلې ده چې د ګیرې اډو حد نشته. بس ګیره دومره پکار ده چې په هغې باندې د ښځې او د سړي فرق کېږي. نو د ښځې او د سړي د فرق دپاره موږ مولي صاحب ته وایو چې ته مولي صاحب یې محترم یې، خو د ښځې او د سړي د فرق دپاره خو ګیره نه ده. د ښځې او د سړي خو په تلو کې فرق کېږي، په قدم اخیستو کې فرق کېږي، په چال چلن کې پته لګي چې دا سړی دی که دا ښځه ده. دا خو د قدم نه پته لګي، نو د دې لپاره خو دا شی نه دی. بهرحال امت کې دا کول چا هم نه دی کړی، خو هغه کړی دی چې بس صرف دومره یي چې دا مخ تور قدري، نو دومره هم ډېره ده. نو هغوی بیا هغه برش قسم ګیرې چې کوم دی نو پرېښې وي، په هغې باندې به زه انشاءالله چې کوم دی نو تفصیلي بحث کوم نن هم او سبا هم، چې د ګیرې دپاره چې کوم دی نو آیا صحت شته نشته. نبی علیه السلام دې باره کې چې کوم دی نو تفصیل کړی نه دی کړی. عزیزانو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 53 کاله او د نبوت عمر یې 30 کاله، سلګ یو څو ورځې کم. په ټول عمر کې د نبوت نه مخکې نبی علیه السلام ګیره خریلې سړی نه دی لیدلی، سوای د 2 کسانو نه.
رسول الله صلی الله علیه وسلم غالباً چې سن 8 هجری و په 8 هجری کې نبی علیہ السلام عجائم ته خطوط لیږل. په دې خطونو کې یو خط لیږلو کسرا قیصر ته، دا د ایران او د پارس بادشاہ ایران پورې او دلته تر د ملتان پورې دا علاقې ټولې د لاندې وي او تر ډیر حد پورې تقریبا عرب هم د مملکت لاندې و. نو دلې چې خط یوړلو هغه خط چې د داسې څنګه وکتلو په هغه خط کې په سر کې چې کم دین وو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علی من اتبع الهدى من محمد رسول الله الى کسرا. نو دا چې د چوکتل وی چې زما د نوم نه مخکې دا خپل نوم دا چا لیکلی دی، خلق ورته دا د آخر زمانه پیغمبر دی. خط وسلولو د گورنرو ایران کې بازان دا غنمو بازان رستو هغه ایمان راوړی دی. اسود عنسی چې چا د نبوت دعوه د نبی رسول الله په زمانہ کې کړی و، نو دی بازان د پیروز دیلمی رضی الله تعالی عنہ سره مل کر هغه اسود عنسی چې کم دی مردار کړی دی. بازان ډیرو خيارو د بازان ته خط راولې ګورو دا د گورنرو چې فورن کسان اولیګا او دغه سړی چې کم دینو قتل کو سره مال راوړه. نبی علیہ السلام ورته یادولو. بازان ډیرو خيارو، بازان 2 کسان راولېګل ورته وی لاړ شي او معلومات صرف وکي، د سړی تحقیق وکي، قتلول بنه کوي، معلوماتو کې څنګه سړی دی څنګه خبرې کوي. ای کې ډېرې مسلې وي. بخاری کې روایت دی، تاسو لاړ شئ وګورئ داغه نسوالو کې چې ته خلکو ته د جنت دعوت ورکې چې تاسو ته الله تعالی جنت درکې او جنت دومره دی چې د دې ځمکې او د اسمان نه چې کم دی نو غټ دی، نو دا جهنم به کم ځای. چې جنت د ځمکې او د اسمان نه غټ شو نو جهنم به کم ځای. دویم دا چې دا وګورئ چې ادی په خپلو خبرو کې د شپې او د ورځې تذکره کوي که نه کوي، کنه بس دی چې کم دی نو په هوا باندې دی. سړي چې راغلل نو د سړو ګیرې خریلې وي او بریتانې غټ غټو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولیدل نو دا که 8 هجری وي 8 هجری نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 80 کاله دی. په دې 80 کالو کې نبی علیہ السلام خریلې سړی نه دی لیدلی. مشرکینو، ابو جهلو، امیہ بن خلفو، منافقینو، لیکن ګیری غټه غټه وي، ګیری غټه غټه وي. د فرعون بم ګیره وا، د ابو جهل هم ګیره وا، ګیری نه خریلی. نبی علیہ السلام چې وکتل ورته وی ویلکم هلاک او تباشه من امرکما بهذا، تاسو ته دا حکم چا کړی چې دا تاسو داسې کړی؟ هغه ورته وی امرنی ربی، زمنګ رب کیسر کسرا مونږ ته دا حکم کړی دی. هغه باغ ته رب وی. نبی علیہ السلام ورته وی ولکن امرنی ربی، ما ته خو زما رب حکم کړی چې اعق اللحا، ګیره اوږده کا، وحق الشوارب او بریتان لنډ کا او اخرایا. ما ته خو زما رب دا حکم کړی او دا غي برید غټ غټو. دا دا غي حکومتي تور باندې قانون داو چې ګیری به خړای او برید به غټ غټ پرې دی. دا د مشرکانو تور طریقه وا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته تاسو سفیران یې، که تاسو کې د سفارت کار نه وي نو ما نن تاسو ته داسې سزا درکوله چې تر د قیامت پورې به خلکو یاد ساتل. داسې سړی خو معنی تاسو د ځان نه ښځې جوړې کړي. بیا نبی علیہ السلام نه هغوی سوال وکړو چې ته دا کم حکم کې د جنت او ستا په کتاب کې دیم چې جنت چې دی عرضها السماوات والارض، چې دی د ځمکې او د اسمان نه پلن دی، نو په این النار جهنم به کوم ځای؟ جهنم به کوم ځای؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اذا جاء الليل فاين النهار، رواه البخاری. شپه چې راشي رس چرته وي؟ شپه ده اوس که نه، رس چرته ده؟ اگر ورځ اوس هم شته. قرآن وی یکور اللیل علی النهار،
دا شپې دی ورځې ته کور کړی دی. کور پیژنې کنه لکه دا اوس دا د لاس ته کور دی. شپې دی ورځې ته کور کړی دی کور. او سار به بیا چې کوم دی ویکور النهار علی اللیل بیا به سار چې کوم دی ورځ د شپې ته کور کی. شپه راغله ورځ چېرته لاړه اوس هم شته. الله سره داسې یو کائنات دی چې ته په هغې نه پوهېږې. شپه شته او ما تا ته نه ښکاري. دا ورځ شته او ما تا ته نه ښکاري. شپې ورته پرده کړې ده. شپې ورته څه کړې پرده کړې. ورځ شته سبا به سار بیا شپه وي ورځ به ورته پرده کړي. بس تا ته ما او تا ته به نه ښکاري لیکن شته په کائنات کې. دکه شانتې جنت او جهنم دا به خپل ټول هم په یو ځای کې داسې وي. په خبره ورسېلې بس جنتیان به د جهنم نه په پرده کې او جهنمیان به د جنت نه په پرده کې. دا ټولې خبرې اترې وشوې. بهرحال خبره چې کم دی نو دا وه هارون علیه السلام په باره کې راځي د معراج په حدیث کې په پنځم اسمان د هارون علیه السلام سره نبی علیه السلام ملاقات وکړو. نبی علیه السلام وایي چې ما ولیدلو نو ږیرې دومره وه د نوم سره وه نوم سره دومره اوږده وه داسې. وی ما د جبریل نه تپوس وکړو چې من هذا دا څوک دی. وی چې دا د بني اسرائیلو هغه محبوب سړی دی. بني اسرائیلو به د سره ډېر محبت کولو. دی د بني اسرائیلو ډېر خوښ او موسی علیه السلام نه به هغې ډډه کوله ځکه موسی علیه السلام نه یېرېدل او ورته په همسا باندې را باندې کول هغه نه به یېرېدل. بیا مفسرینو ذکر کړي جنت ته چې څومره خلق ځي الله دې موږ او تاسو زموږ بچي مور او پلار ټول مسلمانان بوځي. نو جنت ته چې انسان ځي نو په مخ به یې ږیره ني په مخ به یې ږیره ني. بس هغه تازه تازه چې سړی زلمی کېږي او موږ ورته په پښتو کې وایي شونډې شنه ده داسې به وي داسې به ځي سوای د هارون علیه السلام نه. په جنت کې هم د هارون علیه السلام ږیره. دا ولې وی دا ځکه چې د الله د دین د خاطره د ږیرې بېعزتي نه وه شکل د بېعزتۍ و شکل د بېعزتۍ و. بهرحال عزیزانو د دې آیت نه موږ ته دا ثابته شوله چې ږیره دومره چې په موټي کې راځي ویښته دومره چې رانیولي کېږي دا د پیغمبرانو طور طریقه وه. دا د پیغمبرانو سنت دي او دې طریقه ده. دا دوه کتابونه ما ځان سره وړي تاسو ځان ته واخلې په اردو کې دي. د یو ته ویل کېږي اصلي زینت. دې کې د ږیرې مسئله هم ده د بریتو مسئله هم ده او د ویښتو مسئله هم ده او دغه شانتې دا زنانه چې کم مصنوعي ویښته لګوي یا نن سبا نارینه هم لګوي د هغې مسئله هم ده. په لاسو خپو باندې نکریزې لګول د هغې ډیزاینونه جوړول د سړو د ښځو دا مسئله هم پکې ده. اصلي زینت د دې نوم دی مفتی احمد ممتاز صاحب لیکلی دی. مفتی احمد ممتاز د کراچۍ دی. د سمندر په غاړه باندې مدرسه د خلفای راشدین. زه ورته ډېرې پیرې تللی ما او ما ورسره ډېر ملاقاتونه هم شوي. یو دا کتاب دی دې نه به هم زه انشاءالله پیش کوم. دا دویم کتاب دی دې ته وایي داړي کا وجوب. داړي کا وجوب دا د زکریا رحمت الله علیه کتاب دی چا چې دغه فضایل اعمال لیکلی دی څوک چې د تبلیغ په مشرانو کې دی. د دې کتاب د وجې نه زما سوچ راغی چې دا مسله دلته کې ذکر کم. اسې هم داسې چې چېرته مسله او زه یې ښه پوره تحقیق ونه کړم نو زما خېټه کې دړي. د الله شان دی. زه یم چې ټول هر څه بلکل ښکاره شي چې پټ د څه شي پاتې نه شي د چا نه. هم د دې نه به ویم خو ده لیکلي دي دا کتاب وی ما ولې ولیکلو وی زه حج ته روان وم تلم ذهن کې مې دا خبره راغلله ایرپورټ ته راغم چې مې کتل خلک چې کوم دی نو بیګیرو دي احرامونه تړلي دي حج ته روان دي. هلته مې چې وکتل په حرم کې طواف کومه خلک بیګیري دي او لګیا دي چې کوم دی نو طوافونه کوي عمرې کوي حجونه کوي هلته د پیغمبر زیارتونه کوي. وی زما فکر پیدا شو مې دا پیدا شو چې
گناہ کبیرہ بخاری کی روایت دی چې سټیم انسان گناہ کبیرہ کوي گناہ کبیرہ غټي گناہ ته وي نو غټه گناہ چې سټیم سړی کوي نو په دغه ټیم کې دا انسان مومن ني ایمان د دنه باری د سر د پاسي دی فکر مې پیدا شو چې دا ګیره خریل دا خو غټه ګناه ده او دا خلک پکې ټول مبتلا دي ګیره وړول د موټی نه چې دومرم کمی د موټی نه یو خدای چې لکه تا پریخې ده بس لویږي به خپل ځای ته به ورسي یو دی چې ته پکې کار کې ګوډ موټ پکې کې او د موټی نه کمې نو د موټی نه چې لږم کمی نو دا او د خریلو یو مره ګناه ده سپا خریل او د موټی نه دومره د دې نوک برابر کمه ده د دې یو مره حکم دی دا یو مره چې کم دی په نه ګیره کې شمار دی نه ګیره کې نو لہذا دا ګیری ماپ کې هغه الفاظم نبی علیہ السلام دا سره وړي وی ګیری ماپ کې اغبلها ګیری ماپ کې په خبره ورسلی دا ګیری ماپ کول پکار دی نو دا فکر مې پیدا شو دویم دا چې ذهن کې مې یو خبره راغله چې دا څومره ګناهونه دي نو د دې ټولو ګناهونو لږ وخت دی لکه زنا سړی کوي الله دې چاته توفیق او وس نه راکړي په خبره ورسلی لیکن زنا یو سړی کوي نو خو 15 منټو کار دی کنه اینه پس خبره ختمه شو شراب یو سړی سکی خو نه زیات یو غنټه نیمه به نشي خبره ختمه شو غلا سړی کوي خو به د چوکې پوکې کار دی نو بس بیا خو خبره ختمه شو لیکن دا ګیره خریل یو داسې عظیم الشان جرم دی چې ته په مانځه کې ولاړې ګناه کې ته په طواف کې لګیایې تاویږي د الله د هغه لوی عظیم الشان کور نه په ګناه کې لګیایې ګناه کې ستا روجه ده ګناه کې ته قربانی کې ګناه کې ته زکات ورکې ګناه کې هر ټیم ته په ګناه کې ملاستی په ګناه کې رواني په ګناه کې ناستی په ګناه کې هر ټیم په ګناه کې دا دی وی دا کتاب بیا ځان لواله خیر دی وګوره په کتاب شروع کې دا خبره لیکلې ده په د دې وجه نه زما فکر پیدا شو چې دا کتاب ولیکم د کتاب نوم کې خو د داړي کا وجوب زمنګ په معاشره کې یو خبره ده وې دا ګیره سنت دی دا سنت نه دی عزیزانو دا ته چا ویلي دي چې دا سنت دی په خبر ورسلی د ګیری په باره کې دا تاسو ته چې ما کوم دوه کسان یاد کړل چې دا راغلی بازان را لګلی او دا د ایران او پارس آتش پرست او مشرکینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ته دا څنګه وکتل نو سر نبی علیہ السلام خطا کو او بیا چې ور سره څومره خبرې کړي ورته کتلې نه دي نبی علیہ السلام ورته وی ز تاسو ته ګورم قدرې نه چې کم سړی ګیره خریلې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په ژوندۍ کې نه ګوري په آخرت کې ورته وګوري په قبر کې ورته وګوري د زکریا رحمت الله علیه یو ناشنا خبره لیکلې ده وختي چې ما وکتله داسې دا وختره باندې را دغه شول د ټولو لومبني چې د انسان په قبر کې ملاقات کیږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کیږي د ټولو لومبي په دې قبر کې چې د کیږي نو ستا ملاقات به د نبی علیہ السلام سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ستا د قبر او داغه د روزي ترمنځ په پرده ختميږي یا به در تاغدل تراول یا ورته تاغل تبوزي یا به در تاغه تصویر کوي په خبر ورسلی علماء لیکلي چې د چا په مخ ګیره نشتا یې ګیره د موټی نه وړه ده نبی علیہ السلام په قبر کې داغه نه مخ بل طرف ته اړي نه به ګوري اته د پیغمبر زیارت نشي کولی په خبر ورسلی څومره خطرناک خبره ده څومره خطرناک خبره ده دې وجنا اراده مې وکړه چې دا مسأله چې کم دینو په تفصیل سره ویم د آیت ترجمه ته وګورئ نور به تفصیل د دې ان شاء الله سبا ته د دې دوړو کتابونو نه احادیث او د علماو فتاوی دا ټول به درته ان شاء الله پیش کوم دا ذکر کوي ګورئ قال وی چې کم دینو هارون علیہ السلام یا ابن امه اے زما د مور زویا اے زما د مور بچیا لا تأخذ بلحیتی منیسات زما د ګیرینا ولا برأسی او منیسا ما زما د سرنا ولی ما دیت دعوت و تبلیغ کړی دی ما نهی عن المنکر کړی دا
خو نور مې مخکې چې کم دی نو ډبول ځکه نه دي کړی زړه مې غوښتل قاضي صاحب به وي موږ ته زما د تفسیر استاذ دی قاضي محمد امین صاحب رحمه الله د یاروسینو او هغه شاګردو د ادریس کاندلوي رحمت الله علیه او د مولانا غلام الله خان صاحب رحمه الله پنډې شیخ باندې مشهور دی هغه د دې دواړو شاګردو نو هغه به وی هارون علیه السلام موسی علیه السلام ته چې زما زړه غوښتل چې یو درې مې پکې غزولې وي خو ما وی چې ته به بیا وی چې دا دې ولې کړي دي نو د دې وجه اصل خو لکه اصل پیغمبر خو چې ونو هغه موسی علیه السلام شریعت د موسی علیه السلام هارون علیه السلام دا هغه نائب دا هغه ملګری دا هغه سره چې کم دی نو یو وزیر اما کې تیر شول کنه وزیره چې الله ته ما ته یو وزیر راکا او هغه له بس هارون راکا نو وزیر انی خشیتو وی زیریدلم ان تقولا چې چرته ته داسې ونوي چې فرقت بین بنی اسرائیل چې تا جدائی راوستې و په منځ د بنی اسرائیلو کې ټوټې ټوټې کړي دیو بنی اسرائیل نو ګورا بنی اسرائیل د ټوټې ټوټې کولو د وجنا هارون علیہ السلام هغه سره په شرک باندې جهاد نه کوي چې دی ټوټې ټوټې نشي عدل ته موږ د اسلام د لپاره خلک ټوټې کړي د اسلام د لپاره پیښ په خبر په منبر ناشتي او د دماغه ته مقتدیان دي او دی ورته وي چې زما پاټه ته وټ راکې زدر ته منځونه نه بخم دا د څومره تفریقه واچوله په خلکو کې خبر اورسلی زدر ته منځونه نه بخم او ما پسې به منځونه نه کې که اوس درته د منبر په منبر به ته ناست یو سړی درته راپاسېدو چې تا دا منځونه ماله په وټ راکې که دا په تنخوا راکې دا تنخوا چې تا دی نو بیا به په مخصه یا پاتې شي ډېرو ځایونو کې ورته ویلیم دي ډېرو ځایونو کې ورته ویلیم دي خبره ورسېږي دا وایي ولم ترقب قولی او تا زما د خبرې انتظار ونه کړلو بیا به ته دا وې نو ما ستا د خبرې انتظار کولو چې ته راشي نو اوس زه تا سره ملګری اوس وایه پره پکې شروع کوو جنگ شروع کوو چې سستا حکم یې زه تیار یم وایه نو بیا د هغې نه پس موسی علیه السلام وروستو فیصله کړې ده الله یې د عمل کولو توفیق راکړي